د دې آیت د مخکې سره ربط مخکې آیاتونو سره ربط داره مخکې آیاتونو کې د اهل کتابو دوا ډلې هغه ذکر شوي یو امانتګر او دویم خیانتګر نو په دې آیت کې درېما ډله ذکر کوي چې هغه تحریف کوونکې ډله ده دویم نمبر ربط او مناسبت د مخکې سره ده مخکې د مالونو خیانت کوونکي اهل کتابو هغه بیان شو چې مالونو کې خیانت کوي ودلته د کتابو خیانتګر بیانوي د کتابو خیانتګرو بیانوي او دا هغه ډله ده چې د حرام خورۍ د پاره لار امواری او د الله رب العزت په کتاب کې ورته تحریف کوي او په الله باندې دروغ جوړیا په الله باندې دروغ ویا دریم نمبر ربط مخکې سره داره مخکې د خیانت د نقض العهد چې دا خلق لوز ماته اشترا بالآیات پایتونو باندې دنیا علی داغي قباحت بیان شو وسو دی آیت کی تحریف پی آیات الله داغي قباحت بیان یا چې دا چې کوي دا تحریف چې کوي نو دام د دنیا د پاره کوي اهل کتابو د الله په کتاب کې تورات کې تحریف په دوه قسم باندې تحریفونه کړیو یو قسم تحریف هغه چې الفاظو داغي بدلول او چې الفاظ بدلول نو دي ته ویل کېږي تحریف لفظي او دویم معنی به بدلولی نو دي ته ویل کېږي تحریف معنوي خلکو ته به غلط مطلب هغه به بیانولو او دا ډیر لوی مجرمان په دې باندې چې الله رب العزت کتابو د هدایت د پاره را لګلو او دی براول کېدو هغه به بدل کړه نو په دې باندې به گمراه شو او دنیا به په دې باندې غوړه کړله وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا او یقینا بعد د دوینا خامخا یو ډله ده یلوون السنتهما جعلوی جب خپلې بالکتاب په کتاب سره جبا کګولو جبا اړول یو مطلب مفسرین د دې دا ذکر کوي یو شی هغه به ضروری نه و او دی به هغې له دومره زور به ورکو چې هغه به ضروري وګرځاو یا یو شی به ضروری دی به راولی کېدو هغې کې به جبه تاو راتاو کړله غیر ضروری به وګرځاو دې ته ویل کېږي لی اللسان او دویم مطلب دا ہے چې आवाज به داسې کو
आवाज به داسې بدل را بدل کو او د आवाज د دې لپاره بدلاو چې خلک په دې باندې ګمان وکړي چې دا د الله د کتاب نه دي او حالان کې هغه به د الله د کتاب نه نو او د الله رب العزت په کتاب کې به د ځان الفاظ هغه به زیاتول لکه دی صورت آل عمران 75 نمبر آیت مبارکہ کی ذکر کیا قالوا ليس علينا في الامين سبيل دوی بویلا نشتا په مونږه په مال دا غستلو د امیانو کې سګونا او ما تفصیل او وضاحت په خپل زبانه کړو چې دوی ویلا مونږ علماء یو د امیان دي او د دې مال مونږ په هر طریقه باندې مونږ لپاره خوړل دا جایز دي نیو په دې طریقه باندې جبا هغه تاوال دویما نقصان او کتمان سرا سورت آل عمران دا سورت آل عمران 187 نمبر آیت مبارکہ گوریا یوصل وہ اتیائمو نمبر آیت مبارکہ کی ویا 187 نمبر آیت مبارکہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ او کله چې واغستا الله مضبوطه وعده دا کسان اوتل کتابه چې ورکړل شوی د کتابو لا تبیننه للناس چې خامخه به بیانوي د خلکو ته ولا تکتمونه نو پټوي هغه فنبذوه وراء ظهورهم پس وی غرزولو آغا ورستو د شاگان اخبولو واشترو به سمنن قلیلا وای غستو پدغو قیمت د دنیا چه لگده فبیصا ما یشترون دیر بد دی آغا چه دوی واغستلو نگورا نقصان و کتمان سرا او دریم نمبر تبدیل سرا تحریف لکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک راضی امام ترمذی شمائل کې او مشکات هم ذکر کړی دي نور علماء ذکر کړی چې نبی علیہ السلام او دابا درمیانه قد به او دو تور سترګي هغه بیا ندوی راول کېدو دی ویلیر چې دا به داسې پیغمبري چې دا به دنګ وي او شنې سترګې بیا داسې تبدیل او تحریف هغه به پکې کاوه سلورم نمبر زنا بارکی درجم و مسئلہ وا چې دا برجم کولی شي نو دوی راول کې دو پای کې تحریف وکړه ولی رجی زمون تورات کې داری چې مخ ول تور کا په خربانه سور کا او رسور پس یو سوچږي وه بس بلدا پنځم نمبر د خالی پورز بانی د کبانو نیول بارکی دیبت تحریب بے کولو لار بے ورته ویستل سورۃ بقره کې مونږ په دې باندې تفصیل کړو بیا به په بل ورځ راغست چا ورته ظالمان وی سلیا دا خو خپل په وبو کې نه مونږ سره راغست خو نه دي هغه په خپل باندې دغه ځکه کې باندې شیو
او علامه ابن کثیر رحمه الله ویا د اهل کتاب سره ځنې علماء سره با دو قسمه کتابونه بو یو اصلی کتاب چې پای کې با تحریف نو شوه او بلو هغه کتابو چې هغه کې تحریف شوه کتابو نو چې دو کسان برالو چې د چا با حق او بل په باطل باندې نو که حق والا براولږي دو دی صاحب له به رشوت به والله ورکو سبه والله ورکړه نو فیصله به داغه په حق کې وکړو ګوره دا پرې کتاب کې دي کنه او چې کله با هغه بل طرف والا براغه هغه با دل سره رشوت ورکو نو ډیر په تعظیم باندې ډیر په قدر او په احترام باندې به هغه بل کتاب به راوغست چای کې به تحریف شوی وو او خبر هم داسې دا ګوره دا په کتاب کې راغلی دي او دا به ویلو چې دا بعینه د الله رب العزت کتاب دی او ومدا کلا د دوی تحریف په आवाज او لهجه سره و لکه مخکې ما دا ویلو داسې الفاظ سره به ویل داسې لهجه سره به ویل چې اوریدونکي ګمان کوي چې او دا د الله کتاب دی یلوون السنتهم بالکتاب اړوي جب خپل په کتاب سره لتحسبوه من الكتاب چې تاسو خیالو کيو چې هغه د کتاب د الله نه وما هو من الكتاب نوې دغه د کتاب د الله نه نن سبا هم باطل پرست مولیان دا یو غټ پټ کې به والی دا پلن لمنی هغه به کلی او داسې خبرې وکړي نو خلک وایي دا استاد دی دومره غټ پټ کې د لاندې با او دا دومره پلن لمنی چې کلی نو دی به څنګه یاره دا به وایي چې حالان کې خبرې به داسې کوي ته به دا د الله د کتاب نه دي او هغه سره د الله رب العزت د کتاب نه نه او دی امت کې داسې خلک هغه شته لکه قرآن کریم د آیت نا غلطو مطلب ویا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ یرجی وی د دین علم غیب و اغا ثابت دے یا دادا چی پاعینونی بقوتنا گورا بلسر امدادو کولا بعد نور دیر خبری چی اغا کتاب د الله کی مطلب یو شانی یو خلق و داغی نسکی بلا مطلب و تنالی ويقولون او دوی وای هو من عند الله چې دغه د الله د طرف دی وما هو من عند الله او نوی اغا د الله د طرفا دا نن سبا ګورې نه ځان ته ووی دیوبندیان او کار با سوچر بریلیانو کوي ټول علماء دیوبند لیکلي چې د مړي د کور نه په اول ورځ باندې دویم ورځ باندې دریم ورځ باندې خوراک هغه ناروا دی فتاوی حقانی لیکلي فتاوا دارالعلوم دیوبند لیکلي دی ټول علماء دیوبند لیکلي او سره د دین دیو یرجی دا صدقه ده نو بس جی هلکه د الله باندې امام ترمذی سویا صاحب د مشکات سویا نور محدثین سوی فقها سویا زمنګ د فقه معتبر کتابونه سویا او دوی رالگی او دوی سویا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ او دوی وای په الله باندې دروغ وهم يعلمون او د خپوهیږي
وان منهم او یقینا بعض د دوینا لفریقا خامخ یو ډله ده یلوون السنتهم چې اړوي جبې خپلې بالکتاب په کتاب سره لتحسبوه من الكتاب چې تاسې خیال وکئ په هغو د کتابو د الله نه وما هو من الكتاب او نه وي دغه د کتاب د الله نه ويقولون هو من عند الله او دی وایي چې دغه د الله د طرفه دي وما هو من عند الله او نوی هغه د الله د طرفه ويقولون على الله الكذب او دی وایي په الله باندې دروغ وهم يعلمون او دی خپويږي اللهم قونا في رضاك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره لازم ونحن معك